سلامونه دوستانو، ان شاء الله چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې یاست. دوستانو په نن ویډیو کې غواړم تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر معلومات وګورو. نو دغه طریقه په نن ویډیو کې درته ښیم. دوستانو که زموږ ویډیو مو خوښه شوله درسره لایک کړئ، فالو یې چینل سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو سره هم ویډیو شیر کړه. راځئ د ویډیو په طرف. لومړۍ طریقه خو دا ده دوستانو، تاسو به وینډوز لوګو بټن سره د آر پریس کوئ په کیبورډ کې، تاسو ته به رن خلاص شي. کله چې تاسو ته رن خلاص شو، تاسو به په دې کې DX DI A J دا به پکې ولیکئ، بیا به انټر ووهئ. ښه دوستانو، کله مو چې انټر ووهه دا به په یس باندې به کلیک وکړئ ورته، تاسو ته به داسې یو صفحه خلاصه شي. دوستانو په دغه صفحه کې تاسو د کمپیوټر هغه ټول مکمل معلومات یې لیکلي دي. تاریخ یې لیکلی، د کمپیوټر نوم یې لیکلی دی، وینډو یې لیکلې څویمه وینډو ده، او همداسې دوستانو نور معلومات یې هم لیکلي دي چې تاسو کولی شئ. مثال دلته وګورئ دوستانو، دلته یې کورای 7 اتم جنریشن زما کمپیوټر دی، 14 جی بي ریم لري. دا هر څه معلومات یې دلته لیکلی شي. ډسپلی او ساوند انپوټ دا هر څه تاسو دلته کتلی شئ دوستانو. دویمه طریقه یې دا ده دوستانو چې تاسو به راشئ د خپل کمپیوټر کې په کیبورډ کې کنټرول پلس شفت پلس اسکیپ دا به ونیسئ دوستانو، تاسو ته به داسې یو صفحه خلاصه شي. دوستانو کله چې داسې یو صفحه خلاصه شوه، تاسو ته دلته تاسو ته د کمپیوټر پروسیسر دوستانو دلته تاسو په لومړي سر کې سی پی یو درته ښیي، او دلته هم میموري ښیي، یعنې ریم ښیي. 14 جی بي ریم لري. د ریم کارکرد ښیي دلته تاسو ته. دلته ډیسک ښیي، زما اس اس ډي دی 512 جی بي، خو دلته 400 ښیي تاسو دلته ښکاري دوستانو، ځکه چې دا نور چې دی خپل سیستم دا څو جی بي چې دلته کم ښیي، دا په سیستم کې خپله سیستم ځای نیولی دی. او ګورئ تاسو اس اس ډي دی، او وای فای هم دلته درته ښیي، جی پی یو او د هر څه ټول معلومات تاسو دلته هم کتلی شئ. نو دوستانو که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي، د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، یو ښایسته ښایسته کومنټ هم تاسو سره وکړئ، او د نورو دوستانو سره ویډیو شیر کړئ تر څو نور دوستان هم په دغه طریقه پوه شي. هر کله تاسو غواړئ کمپیوټر واخلئ یا هم د خپل کمپیوټر معلومات وګورئ، نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر معلومات وګورئ. د اوس لپاره ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.